باید یو پروګرام نیسي نو اوس تاسو ته د دې نور هم ځان سم کوي زموږ راډیو قدرمنو لیدونکو او په ټولنیزو پاڼو زموږ څارونکو د زموږ راډیو شپږمه کلیزه او د راډیوي ښوونځي دریمه کلیزه مو مبارک شه. هیله دا ده چې تاسو به هم د زموږ راډیو هغه خپرونې چې د ټولنې د مختلفو وګړو لپاره په بېلابېلو برخو کې جوړې شوي دي پوره 6 کاله به مو له موږ سره په خوښۍ خوشحالۍ سره تېرې کړي وي او اورېدلې به مو وي. د دې ترڅنګ د زموږ راډیو د دریمې کلیزې البته د راډیوي ښوونځي ښوونیزو برنامو چې په خوست کې ازمون راډیو د دې ترڅنګ په 12 ولایتونو کې ازمون راډیو ښوونیزې برنامې لري چې نن یې خوشبختانه دریمه کلیزه لمانځو. په خوښۍ سره به ورنه برخمن وای کورنۍ او د کورنۍ غړي به مو له دغه سیستم څخه بشپړه رضایت ولري. قدرمنو لیدونکو دا چې زموږ د کلیزې اړوند بېلابېلې خپرونې جریان لري او دغه نن ورځ د ازمون راډیو شپږمه کلیزه یعنې له نن څخه 6 کاله وړاندې ازمون په خپلو څپو کې هغه نشرات پیل کړي وو، رسمي نشرات پیل کړي وو له خوست څخه او د دې ترڅنګ 3 کاله وړاندې ښوونیزې برنامې چې د وخت او حالاتو مطابق په خوست کې پیل کړي وي نن یې دریمه کلیزه پوره کېږي. په همدې برخه کې زموږ خپرونې ځانګړې شوي دي او دغه مراسم په ښه شان سره لمانځل کېږي. نو خوشبختانه موږ هم د دې ترڅنګ چې تاسو پاتې شوي نه وای دغه مراسمو ځینې شیبې مو راسره لیدلې وي نو زموږ له همکارانو سره په بېلابېلو ځایونو کې خبرې اترې لرو. له موږ سره پاتې شئ. دغه خبرې اترې به یوازې مبارکې وي او 1-2 دقیقې خبرې به له دوی سره وي. له موږ سره پاتې شئ. زه له بېلابېلو همکارانو سره غږېږم. زموږ همکاران او ملګري اخته دي او د نن ورځې د شپیني بنډار لپاره تیاریانې نیسي. کریمي صاحب را سره ده. کریمي صاحب ستړی مه شي او د ازمون شپږمه کلیزه دې مبارک شه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او په خاص ډول زموږ د ازمون راډیو قدرمنو اوریدونکو ته لیدونکو ټولو ته مبارکه او سلامونه. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه کریمي صاحب. تاسو ووایئ نن خو لږه ناغېړي مو کړې وه چې ناوخته راغلی که نه مصروف وی په نورو کارونو باندې کومه خپرونه مو وړاندې کړې ده که څنګه؟ نو ماسپښین وروسته انشاءالله موږ 2 پروګرامونه کړي دي او دریم ته هم انشاءالله هغه شته ده امادګي شته ده. انشاءالله دریم پروګرام به هم وکړو. نور ملګري تاسو خو د خیره ډېر کارونه کړي دي زه له تاسو مننه کوم او انشاءالله موږ به ډېر ښه مراسم ولرو. ډېره مننه کریمي صاحب. څومره خوشحاله یې دا چې زموږ راډیو شپږمه کلیزه لمانځي ترڅنګ خاص ډول دغه دریمه کلیزه چې د ښوونیزې برخې څخه ده د راډیوي ښوونځي اړوند څومره خوشحاله یې چې دغې حالات ته رسېدلي یو چې زده کوونکي مو خوشبختانه په یوه ښه حالات کې قرار لري. ډېر زیات معمولا چې څوک کار کوي او د هغې یو ښه مثبت هغه ریزلټ یا نتیجه راوځي نو هغه طبعا چې ډېر د خوښۍ احساس کوي. موږ ازمون راډیو په دې 6 کالونو کې الحمدلله ډېر ښه خدمات ولسونو ته وړاندې کړي دي په هره برخه کې هغه دینی و روغتیایي و خبري و ښوونیز بالخصوص دا 3 کاله موږ راډیوي ښوونځی رامنځته کړی او په دې کې موږ زرګونه زده کوونکي روزو. نو دا هغه د خوښۍ خبرې دي چې موږ انشاءالله زموږ د کار یو نتیجه ورکړې ده او خلک مو تر یوه حده رسولي دي. ډېره زیاته مننه کریمي صاحب. که لیدونکو ته د ازمون مینوالو ته کوم پیغام لري مهرباني؟ پیغام دا دی چې بس نو هغه معمول خبره ده چې زده کړې کار روزګار مصروفیات او یو ښه ژوند او په یو ښه بانضاکته ژوند چې د هر چا سره په ډېر خواخوږۍ په ډېره مینه د هغوی سره ناسته ولاړه او د یو بل احترام. ډېره زیاته مننه کریمي صاحب. خیر اوسې کور دې
ډاکټر صاحب را سره ده. نو ډاکټر صاحب سره تاسو اکثریت زده کوونکي به بلد وي چې د طبي هغه د درسي لړۍ چې کومه ده د ډاکټر صاحب په غاړه ده. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ. د ازمون شپږمه او د راډیوي ښوونځي دریمه کلیزه دې مبارک شه. ډېره زیاته مننه حکیمزی صاحب. لومړی خو تا ته بیا د ازمون راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او د ازمون راډیو ښوونځي درنو زده کوونکو ته سلامونه، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله وي. بیا به زم په خپل وار سره د درنو اورېدونکو لپاره او د درنو زده کوونکو لپاره د ازمون راډیو شپږمه کلیزه او ترڅنګ د ازمون راډیو ښوونځي د دریمې کلیزې په مناسبت مبارکي ووایم. هیله ده چې لا بریاوې به ولري او لا ښکلی ژوند به تېر. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مناڅاپي دلته ناست وو، هغه د ځای ننداره یې کوله چې ځینې همکاران اخته وو هغه کار باندې. مناڅاپي مو ورته وویل چې ډاکټر صاحب راځه. نو ډاکټر صاحب تاسو به راته ووایئ چې دغه د خپله برخه مو شروع کړې ده طبي برخه د زده کوونکو لپاره. دا د تقریبا چې دریمه کلیزه یې پای ته ورسېده، څلورمه به شروع کېږي. نو هغه هیله چې تاسو ورته لرله زده کوونکو ته یا هغه سیستم چې تاسو ورته برابر کړی و څومره ورنه خوشحاله یې؟ ډیره مننه حکیمزی صاحب. دا خو زده کوونکو ته بهتره معلومه ده. ازمون راډیو ښوونځي تیر 3 کالي قدمونه چې واخیستل واقعیت له بریاو ډک و. چون زه د ازمون راډیو ښوونځي سره په دې دریم کال کې یو ځای شوی یم او د خپل کاري جریان نه دومره مطمئن یم چې موږ د راډیو ښوونځي په مختلفو برنامو کې د زده کوونکو عکس العمل او د زده کوونکو غبرګون لیدلی دی. لا به دوی ته ډاډ ورکړو چې ازمون راډیو ښوونځی به انشاءالله خپل ټولې برخې ښې رهنمایي کوي او د طبي زده کړو له برخې به زه پوره ډاډ ورکړم چې خپله ټوله انرژي او خپله ټوله مطالعه به ستاسې مخ ته کېږدم او ستاسې د بریا لپاره او د علمي لاسته راوړنې لپاره به کار وکړم. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو. ډاکټر صاحب چې دا نو چون په دې برخه کې رسېدلی ده ځکه چې یو څوک په یو محیط کې کار کړی وي یا په هماغه برخه کې زده کړې کړې وي نو دا طبیعي دی چې هغه برخه کې به رسېدلی وي او ښه به وکړل چې زده کوونکو ته هغه څه چې په ذهن کې دي نو هغه ورته ورسوي. نو ځینې بیا داسې وي چې مقصد یو مسلک یو برخه وي او دا بیا بله برخه تدریسوي چې هغه بیا ناشونې ده چې دغه چاره ترسره شي. نو تاسو مطمئن اوسئ ډاکټر صاحب هم اطمینان درکړو چې دغه برخه کې به خپل حاصلات دوامداري ساتي او په طبي برخه کې به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډېره زیاته مننه له تاسې هم خوشحاله اوسئ. دوستانو موږ سره مل پاتې شئ. مرکو په دوام کې را سره ژمان صاحب ولاړ ده. ژمان صاحب لکه څرنګه چې تاسو یې پیژنئ د راډیوي ښوونځي د انګلیسي برخې استاد ده چې ماشاءالله موږ او ده خو داسې ډېر وخت سره لیدلي هم نه دي خو هغه زده کوونکي چې راځي تر ډېره بریده هغه د انګلیسۍ برخه ډېر زیات ورنه خوشحاله وي. چون موږ ته راځي هغه د ادرس نه کتابونه ترلاسه کوي. نو ژمان صاحب ته به زه ووایم چې زده کوونکي ډېر زیات درنه خوشحاله دي. اول خو ستړی مه شئ ژمان صاحب، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته او د ازمون راډیو ټولو اورېدونکو په ځانګړي ډول د راډیو ښوونځي زده کوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه ژمان صاحب. تاسو ته د ازمون راډیو شپږمه او د راډیوي ښوونځي دریمه کلیزه هم مبارک وي. ډېره زیاته مننه. زه به هم له خپل اړخه ټولو اورېدونکو په ځانګړي ډول زده کوونکو ته د ازمون راډیو ښوونځي دریمه کلیزه او معمولا د رسنیز بهیر شپږمه کلیزه مبارکي وایم. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان ژمان صاحب. چون تاسو هم لږ ناوخته راغلی خو بیا هم خپل کار وکړو. کوم مسؤلیت چې درته سپارل شوی و هر ملګري ته ځان ته مسؤلیت سپارل شوی و هغه مو ترسره کړی دی. چا خو ویل نه وي چې ناوخته راغلی؟ نه انشاءالله سروري صاحب 4 بجې راته ښودلي وي 4 بجې باید راشئ. نو کو سره لیټ راغلو خیر انشاءالله راورسېدو. کوم مسؤلیت چې راکړی و هغه ما ادا کړ. ډېره مننه ژمان صاحب. یو څه پوښتنې کوم نو لنډې خبرې دي. دغه د خپلې برخې چې انګلیسي در سپارل شوې ده هغه د زده کوونکو فیډباک چې اخلی وروسته څنګه دي؟ موږ خو پوهېږو ځکه خاص ډول زه چې ما ته زده کوونکي ډېر راځي خوشحاله دي ماشاءالله ټول درنه راضي دي او تاسو هغې ارزیابي څنګه اخلئ؟ نو کله چې زده کوونکي راضي وي زه فکر کوم ډاکټر صاحب دا به بیا معلومه خبره وي چې انشاءالله موږ به خپل مسؤلیت ښه ادا کړی وي. بیا به هم هڅه کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په داسې ډول ادا کړو تر څو دوی راضي اوسېږي. کله چې دوی راضي وي نو معنا دا چې انشاءالله موږ خپل خبرو ته خپلو وعدو ته ژمن یو. نن ورځ خو دې کومه خپرونه نه وه جوړه کړې ځانګړې؟ نه ولا زه ورځې چارو کې ډېرې ورځې مصروف وم نه راغلی یم. دا اوس مازدیګر کې راغلم په دې وروسته کوم څه په مخ ویوس. بلکل شته خپرونې د شپې تر ناوخته دي. او ژمان صاحب دا هم راته ووایه چې د همدغې لړۍ درسي لړۍ چې انګلیسي برخه ده فکر کوم یو اوس دوهمه میاشت پیلیږي
او پیل شوې ده. ښه سربیره پر دې د زده کوونکو لپاره داسې کوم ذریعې شته چې تاسو په دې برخه کې دوی ته لا سهولتونه لا د پرمختګ زیری ورکړئ څو هغوی لا ورته خوشحاله شي؟ او ډاکټر صاحب ډېره ښه خبره دا ده چې زده کوونکو لپاره موږ کوم پلان جوړ کړی و دوی تر هغې ډېر متفاوت وایسېدل. موږ د وکیبلرۍ او ځانګړي کتاب لپاره یا د محاورې لپاره د کتاب د ویشلو لړۍ تر 5م کتاب وروسته ویشلې وه. اما دا چې دوی ته 2م کتاب کې ډېر مؤثر ول ډېر ښه رول ادا کړو پر همدې اساس ورته دا زیری دی چې په 3م کتاب کې ورته هره برخه جدا جدا راوړو. دا ډېر ښه زیری ده. نو ډېره زیاته مننه اجمل صاحب په پروسې کې کوم پیغام مهرباني؟ ډېره زیاته مننه. له زده کوونکو مو غوښتنه دا ده چې دوی د خپل درسونه تعقیب کړي. دوی چې د زموږ د هرې دورې زده کوونکي دي د هرې برخې زده کوونکي دي دوی د خپلو زده کړو لپاره ډېر ښه ځای انتخاب کړی دی. انشاءالله دوی به خپلو زده کړو ویاړي او په دې شرط چې دوی په خپلو زده کړو کې خواري وکړي. ډېره زیاته مننه اجمل صاحب. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان. درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شي زموږ ډېر زیات نور همکاران پاتې دي چې اکثریت په کارونو باندې مصروف دي. زه به او د کاري برخې نه به هم د دوی سره خبرې کوم. ښوونځي درنو زده کوونکو ستاسې شتون د ازمون له راډیوي ښوونځي سره 3 کلن شو. مبارک مشه. سلامونه قدرمنو لیدونکو او د ازمون فیسبوک پاڼې او ټولنیزو پاڼو درنو څارونکو. د زموږ د همکارانو له ډلې څخه هغه همکار چې له پکتیا نه راغلي دي او زموږ د پکتیا راډیو هلته زموږ سره بشپړه همکاري لري. فضل الرحمن ارمان صاحب را سره د ارمان صاحب ستړی مه شئ. د ازمون شپږم او د راډیو ښوونځي 3مه کلیزه دې مبارک شه. ډیره مننه. تاسو ستړي مه شئ. په لومړي سر کې د ازمون راډیو ټول ادارې او کارکوونکو ته سلامونه ونکي هیلې وړاندې کوم. دغه کلیزه دې تاسو ته هم مبارک وي. ټول د دې یو سنګر ملګري او تاسو ته دې مبارک. ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسو چې دلته مو لیدنه سره وشوه. په خیر خو راغلی؟ ډیره مننه. ډیر په خیر راغلو. خوشحاله اوسئ. مننه. څنګه دي هلته مو کارونه څنګه دي؟ ډېر خو ستړي کېږئ نه؟ نه ډېر ستړي کېږو. کارونه هم ډېر ښه روان دي. د خوست ازمون مطابق هلته هم درسونه د دې وخت سره مطابق او هم خپرونې د دې وخت سره مطابق روانې دي. ډېر ښه په پلان سره مخکې روان دي. ارمان صاحب څومره خوشحاله یې خوست ته راغلی؟ اکثریت ملګري همکاران به دې نه وي لیدلي اوس دې ولیدل ډېر؟ او بالکل ارمان مو همدغه و چې خوست له دفتر څخه مرکزي دفتر ازمون څخه لیدنه وکړو خو ولې موقع نه برابرېدله. دغه موقع برابره شوله چې په داسې یو مراسمو کې ګډون کوو چې هغه د ازمون 6 کلن مزل ستایو او په دې په پار مو غونډه او ویاړنه غونډه رابللې ده. څوک در سره راغلي نور ملګري؟ نور خو څوک نشته. عبدالقیوم قاسمي دی را سره راغلی ده. نو دا هم په دې سفر کې له موږ سره و. وختي راوتلي وئ که ناوخته؟ 1:30 بجه وه چې له پکتیا نه راووتلو او پاوکام 4 بجې دلته راورسېدلو. دا چې شپې ته به بنډار وي او یوه مشاعره به وي او سیستم روان ده. ګورئ تاسو همکاران اخته دي په بېلابېلو. ډېر زیاته مننه ارمان صاحب. په وروستیو کې د لیدونکو ته پیغام څه ده هغه لیدونکي چې د ازمون له ټولنیزو پاڼو مو څاري؟ ډیره مننه. له ټولو لیدونکو مو غوښتنه دغه ده چې ازمون رسنیز ګروپ تل تعقیب کړي او د دوی په ژوند کې به یو ښه مثبت تغییر راولي. که هغه تعلیمي خپرونې وي، روغتیایي خپرونې وي، تفریحي خپرونې وي. ازمون نه یوازې په دې برخه کې بلکې د ژوند په ټولو برخو کې چې ورته اړتیا ده فعالیت کړی ده او کار یې ورته کړی ده. نو هیله هم دغه ده چې دوی ازمون وڅاري او لا یې تعقیب کړي. ډېره زیاته مننه ارمان صاحب. که داسې کومه پوښتنه وي یا دې په زړه کې څه وي موږ نه یې پوښتلی مهرباني. مننه. خوشحاله اوسئ. څه پاتې نه شول. ډېره زیاته مننه ارمان صاحب. کور دې ودان. درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ. نور همکارانو سره هم خبرې لرو. عبدالقیوم قاسمي صاحب سره دا هم زموږ د پکتیا د دفتر همکار دی او له هغې ځایه د پکتیا اورېدونکو ته له هغې ځایه خپلې هڅې جاري ساتي. قاسمي صاحب ستړی مه شئ. خیر راغلی. خیر اوسې. مننه. الله مو ژوندي لره. زحمتونه مو قبول شه. الله برکت. ډېره زیاته مننه قاسمي صاحب. تاسو ته دې هم دغه د ازمون 6مه کلیزه ترڅنګ د راډیو ښوونځي 3مه کلیزه مبارک وي. خیر اوسې. مننه. د مبارکۍ حق خو ستاسو جوړېږي. تاسو ته دې مبارک وي. د ازمون مشرتابه ته، د ازمون قدرمنو اورېدونکو او ګلالیو زده کوونکو ته دې مبارک وي. ډېره زیاته مننه. زیار صاحب د کیمرې مخ ته هم تېر شو خو فکر یې نه و ځکه دی هم په کارونو باندې ډېر زیات مصروف ده. نو ځکه مخکې ته د کیمرې تېر هم شو که نه. ملامت نه دی. ستړی شوی دی. تاسو به هم ستړي شوی. نو قاسمي صاحب هم پکتیا نه راغلی ځکه څېره مو داسې ستړې غوندې ښکاري که څنګه ده؟
ولا نو سفر یو څه سره اوږد شو خیر ستړیا ده خو پر ځای ده. وړاندې مې له بل ملګري هم پوښتنه وکړه لومړی ځل ده چې تاسو هم خوست مرکزي دفتر ته راځئ که نه؟ هو بالکل هیله مو وه ارمان مو او بل ترڅنګ هم راته تفریح شوه هم د زده کړې او ترڅنګ د ازمون د ملګرو سره لیدنه وه نو په ټولو کې به یې ښه سفر راته تمام شي. قاسمي صاحب څوک مو دلته لیدلي او څوک مو نه و لیدلي؟ ډېر به مو نه وي لیدلي که نه؟ د مشرتابه له ملګرو مو لیدلي وو جناب سروري صاحب ځواک صاحب او داسې نور ملګري اما ټول همکاران مو نه و لیدلي په لیدو یې خوښ یم. ډېره زیاته مننه کور د ودان قاسمي صاحب هغه اورېدونکي یا لیدونکي چې موږ د ټولنیزو رسنیو له لارې څاري دوی لپاره ستاسو پیغام څه ده د راډیو اړوند د راډیوي ښوونځي اړوند ځینې به زده کوونکي وي ځینې به اورېدونکي وي ځکه ټول اورېدونکي زموږ زده کوونکي نه دي او ټول زده کوونکي زموږ اورېدونکي نه دي که نه د هغوی لپاره ستاسو پیغام. بالکل مننه پیغام مو بس همدا دی چې ازمون تعقیب کوئ که زده کړه وي هم دلته ده که تفریح وي هم دلته ده ترڅنګ یې که د خبرونو برخه وي هغه هم له ازمون سره نسبت نور رسنیو ته ډېره زیاته ښه ده تعقیب یې کړئ انشاءالله پښیمانتیا به مو نه وي. ډېره زیاته مننه قاسمي صاحب کور دې ودان. مننه تاسو دې ژوندي وئ. درنو لیدونکو او په ټولنیزو پاڼو زموږ څارونکو نورو همکارانو سره به هم غږېږو زموږ ډېر ملګري پاتې دي خو دا چې اکثریت یې مصروف دي نو کوشش کوو چې په هغه ځایونو کې چې دوی مصروف دي هغو ځایونو ته ورشو. اکثریت په ژوندۍ خپرونو کې دي او ځینې بیا په ثبت خپرونو کې دي نو کوشش کوو هغوی نه هم هغه خبرې چې دوی څه لري څومره خوشحاله دي ډېر زیات مصروف دي خو باوجود دي چې دوی مصروف دي بیا هم زه ورځم او دوی له کار راوباسم ورسره خبرې کوم ځکه دا زموږ د ډېرو لیدونکو او اورېدونکو غوښتنه ده چې موږ هم په دې کلیزه کې په دې خوشحالۍ کې له ځانه سره شریک کړئ دا د شریکوم او دا هڅه کوو. سلامونه قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلی زموږ د یو بل همکار سره په ژوندۍ سټوډیو کې محمد الله سروري صاحب چون سروري صاحب د سهار رئیس په بېلابېلو برخو کې مصروف ده او دی د سټوډیو د باندې کارونو کې ځان ستړی کړی او لا هم مصروف و چې موږ ورته ووایو چې راشه د خدای مسلمانه یو اورېدونکو لپاره لیدونکو لپاره څه خبرې وکړه. سروري صاحب ستړی مه شئ د ازمون شپږمه او دریمه کلیزه دې مبارک. ډېره مننه ډاکټر صاحب د ازمون شپږمه او د راډیو ښوونځي دریمه کلیزه دې تا او ټولو اورېدونکو ته مبارک. ډېره زیاته مننه چون تاسو د سهار رئیس په نورو کارونو کې د سټوډیو د باندې کارونو کې مصروف وای که هغه د اشپازۍ په برخه کې د اشپاز سره مصروف وای یا هم په نورو کارونو کې چون ډېر زیات کارونه د باندې د شپې لپاره ترتیبات روان دي هغې کې مصروف وای نو کومه خپرونه هم د شپې لپاره آماده کړې ده که نه په نورو خپرونو کې ګډون وکړو؟ نو مخکې مې ځواک صاحب سره او تسل صاحب سره دوه خپرونو کې ګډون وکړو نور به د شپې انشاءالله ځینو خپرونو کې ګډون کوو د ملګرو سره او ډېره ورځ چې وه بیا د باندې په کارونو کې تېره شوه د غونډې لپاره تلار جوړول و او د شپاز سره کومه وکړو ځکه دلته نور څوک ډېر نه و. څومره خوشحاله یې زمون خیر سره شپږ کالونه په بریالیتوب سره هغه مزل طی کړو ترڅنګ 3 کاله کېږي چې موږ بشپړه هغه ښوونیزې برنامې له راډیو څخه پیل کړي دي چې په زرهاوو زده کوونکي ورڅخه روزل کېږي. څومره خوشحاله یې چې د هغې په داسې یو ورځ کې قرار لرو چې هغه موږ لمانځو او د هغې کلونه تېرېږي. نو ډاکټر صاحب رښتیا هم ډېر د خوښۍ احساس کوم ځکه چې ازمون دغه شپږ کلونه چې وو هغه یې په داسې ډول تېر کړل چې د ټولنې لپاره یې په بېلابېلو برخو کې خدمت وکړ چې له هغې یوه ښه برخه دا ده چې راډیوي ښوونځی دی نو په دې برخه کې د اورېدونکو لپاره ډېر کار کړی. ډېره زیاته مننه سروري صاحب د باندې مصروف هم یې ډېر زیات یا موږ ته وخت راکړو که کوم پیغام لرئ لیدونکو ته مې ډاکټر صاحب ډېره مننه چې موږ ته هم په خپرونه کې وخت راکړ نو داسې خاص شی نشته زه به د باندې کارونه وکړم د غونډې تلار جوړولو کې لږ کارونه پاتې دي یو پیغام ورکړه خیر دی نو له اورېدونکو به دا هیله وکړو چې د ازمون سره دې پاتې شي له ګټورو خپرونو دې خوا ستړي مه شئ د تخنیک په سټوډیو کې وو هغې خوا ته ژوندۍ سټوډیو ده او دا د تخنیک سټوډیو ده چې زموږ تخنیکي ملګري له دغې ځایه د ژوندۍ سټوډیو د دې ترڅنګ د عمومي نشراتو برخه کنټرولوي. په تخنیک کې دلته بادشاه قربان صاحب ناست دی. قربان صاحب چون د خپرونې ژوندۍ خپرونه نشته البته هغه سیګنالونه دي چې دوی ځای نه پلي کوي یا د تخنیک مهمه برخه سنبالوي. قربان صاحب ستړی مه شئ د ازمون شپږمه او د راډیوي ښوونځي دریمه کلیزه دې مبارک شه.
ډیره مننه حکیم زی صاحب ته هم ستړی مه شئ او دغه د ازمون د شپږمې کلیزې په پار تاسو ته همداشان د راډیو اورېدونکو ته او په تېره بیا د فیسبوک درنو مینوالو ته مبارکي وایم. ډیره زیاته مننه چون تاسو به هم د سهار رئیسي زه چې راغلی یم تاسو مصروف یې د تخنیک په برخه کې نو ډیرې زیاتې خپرونې به مو وړاندې کړې وي څنګه د ستړیا احساس ونه کوئ؟ نه ستړي یو خو په هغه اندازه نه یو ستړي ځکه د خوښۍ ورځ ده د خوښۍ ورځ ده ولدینه کېږي هم نه بالکل زموږ همکاران اکثریت هغه ورځې او شپې چې د خوښیو وي د خوشحالۍ وي هغوی د اورېدونکو د خوشحاله ساتلو لپاره ډیره زیاته هڅه کوي او دوی په دومره پوره انرژۍ سره کار کوي چې هیڅ د ستړیا احساس نه کوي. د هغې له جملې څخه زموږ د تخنیک برخې ملګري دي چې قربان صاحب یادولی شو یا حیات الله قربان صاحب یا هم زیار صاحب د نور ملګري. نو قربان صاحب هم زموږ د فعالو تخنیکرانو له جملې څخه ده. سهار نه چې دی په تخنیک کې ده چون د خپرونې لپاره بدلیږي خو هغه انرژي لا هم پوره لري وایي هر څومره هم ستړي شو نه وي ستړي. قربان صاحب څومره خوشحاله یې او بیا په خاص ډول د نن ورځې لپاره چې ازمون 6 کاله پوره په بریالیتوب سره تیر کړل؟ حکیم زی صاحب د دغه ورځې په ټاکل کېدو چې کله وټاکل شوه موږ په بې صبرۍ سره ورته په تمه وو. داسې مانګېرله چې شاید د ورځ زر رسېدلې وای نو هغه دی چې نن دغه ورځ را ورسېدله ټول ملګري او ټوله ډلګۍ په یو ځای ده او دغه ورځ په ښه شان سره لمانځو. ډېره زیاته مننه لیدونکو ته او زده کوونکو ته. پیغام مو دغه دی چې د زده کړې په برخه کې همداشان هم په نوره برخه کې هره برخه کې ازمون د اورېدونکو لپاره پروګرامونه لري. دوی کولی شي چې له دغو پروګرامونو څخه ښه ګټه پورته کړي هم تعلیمي برخه کې هم نورو برخو کې. نو بېلابېل ګټور پروګرامونه دي چې هغه خپل اورېدونکي هم په دې قضاوت کولی شي او سترګې پرې نه شي په پټېدلی. بالکل ډېره زیاته مننه قربان صاحب. مننه حکیم صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. ښه درنو لیدونکو قربان صاحب به تخنیک ته پرېږدو موږ به لاړ شو نورو همکارانو سره چون شپه رانږدې کېدونکې ده د ویډیو پر مهال زموږ ځانګړي پروګرامونه به پیل کېږي. البته د سټوډیو له لوري پروګرامونه پیل دي د سهار رئیسې بېلابېل پروګرامونه دي خو د شپې لپاره ځانګړي مراسم دي چې په هغې کې د مشاعرې برخه هم له پامه نه ده غورځول شوي هغه به هم ترسره کېږي. زه تر هغې نور همکاران ګورو چې هغه چېرته مصروف دي د هغوی سره هم خبرې کوو. موږ سره پاتې شئ. تورې صاحب زموږ د تخنیک د برخې فعال همکار دا چې د هم بېلابېلو خپرونو کې او بېلابېلې خپرونې زموږ د همکارانو سره وړاندې کړې. البته دی به په تخنیک کې او ژوندی سټوډیو څخه به نشرات وو. ستوري صاحب د ازمون 6مه او د راډیوي ښوونځي 3مه کلیزه دې مبارک شه. ډېره مننه ډاکټر صاحب. لومړی کې تاسو ته بیا سروالي صاحب ته ټولو اورېدونکو ته په ټوله کې د ازمون کورنۍ ته د راډیوي ښوونځي 3مه کلیزه او د راډیو 6مې کلیزې مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ټولو ته دا کلیزه په ښه وخت کې رسېدلې وي داسې وخت کې چې دوی ښه وي خوشحاله وي او دا کلیزه په خیر سره لمانځلې وي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله به حتمن وي ځکه اکثریت زده کوونکي دي او زموږ اورېدونکي دي چې اورېدونکي پاتې شوي دي نو طبعا چې خوشحاله به وي ځکه زموږ راډیو په ټولنه کې د هر قشر وګړي لپاره بېلابېلې خپرونې لري کلتوري فرهنګي ادبي روغتیایي یعنې ښوونیزې مختلفې خپرونې لري. نو په ټولنه کې هر وګړی د خپلې برخې برنامې اوري او له هغې څخه خوند اخلي. نو ستوري صاحب تاسو هم د سهار رئیسي مصروف وئ څنګه د ستړیا احساس ونه کوئ؟ نه داسې وي چې دا خاصې ورځې په دې کې که یو همکار ستړی کېږي هم دا احساس نه کوي چې دا ستړی دی. نو د سهار رئیسې څه چې پرون ورځ هم ټوله ورځ دلته وو نو بیخي داسې احساس نه کوو چې موږ هم ستړي وو. د دې هغه مهمه خبره دا ده چې یوازینی هدف دا ده چې دغه د خوښۍ شیبې ډېرې کمې وي. نو همدغه مراسمو لپاره زموږ د همکارانو هم هغه طبیعت ډېر برابر وي نو کار څومره هم ستړي شي هغه د ستړیا احساس نه کوي لکه ما مخکې مې یادونه وکړه. نو ستوري صاحب څومره زیات خوشحاله یې دغه ښو ورځو ته؟ نو ډاکټر صاحب خوښي خو ډېره ده ځکه چې 6مه کلیزه زموږ دلته پوره کېږي. نو 6 کاله چې یو اداره کې په یو وخت په یو ځای کې تېروي نو حتما د خوښۍ احساس به کوي. تر اوسه موږ باندې داسې وخت نه دی راغلی چې موږ د چا سره دلته خفه شوي وو یا له موږ نه څوک خفه وي نو ډېر د خوښۍ احساس کوم ځکه دا ورځې ډېرې کمې وي. نو دا هغه ورځ دی چې په لمانځلو یې سړی ډېر د خوښۍ احساس کوي. ډېره زیاته مننه ستوري صاحب. مصروف به مو د باندې کوم پیغام لرئ مهرباني؟
نو بیا هم د راډیو ښوونځي زده کوونکو ته مبارکي وایم د دریمې کلیزې او د راډیو اوریدونکو ته د شپږمې کلیزې مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دوی هم په خوښۍ سره تېره کړې وي دا کلیزه او خیر منزلې وي. نو د دوی ته هم دا پیغام دی چې که دوی موږ سره درسونه تعقیبوي لا دې هڅه وکړي چې دا برخه یو څه نور هم غښتلې کړي. نو له ټولو بیا هم مننه، ډېره زیاته مننه ستوري صاحب. ډېره مننه. عثمان ستوری و چې له موږ سره په خپرونه کې و او را سره یې څو دقیقې خبرې وکړې. موږ سره پاتې شئ، یو څو همکاران لا هم پاتې دي. که دوستانو زموږ د کیمرې برخې ملګری آیت الله قربان صاحب به راشه. قربان صاحب ته راشئ دلته، تاسو هم له ما سره سم ستړي شوئ، لږ دې خواته رانږدې شئ. قربان صاحب ستړی مه شئ، دا زموږ شپږمه کلیزه او د راډیو ښوونځي دریمه کلیزه دې مبارک. ته هم ستړی مه شې. زه هم په لومړیو کې تا ته زموږ د ازمون کورنۍ ته او زموږ د پیچ لیدونکو ته د ازمون د شپږمې او د راډیوي ښوونځي د دریمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه قربان صاحب، تاسو له ما سره ډېره زیاته همکاري وکړه د کیمرې په برخه کې. هر همکار سره چې زموږ خبرې وي تاسو د کیمرې تر شا ولاړ وئ او هغه ویډیو مو اخیسته. قربان صاحب تاسو به هم د سهار راهیسې نورې برنامې هم چلولې، د تخنیک په برخه کې به ډېر زیات مصروف وئ، په عین حال کې د باندې هم مصروف وئ. څنګه دا خوشحاله خو یې؟ او بالکل هغه زموږ سره دلته د زده کوونکو ګډون، زموږ د اوریدونکو ګډون او په عموم کې زموږ د ملګرو یو ځای کېدنه دا څه دي چې سړي ته خوښي وربخي او سړی ډېر ورته خوښېږي. دا چې ویل کېدل د راډیو کلیزه رانږدې شوې ده یا د سیستم راډیوي ښوونځي کلیزه رانږدې شوې ده، مخکې له مخکې ورته اماده وي که ناڅاپي در باندې غږ وشو؟ نه، دا خو موږ تاسو ټول سره په جریان کې وو چې د راتلونکي پنجشنبه یعنې چې نن د شپږم ورځ یا پنجشنبه کېږي ټول سره په جریان کې وو. نو داسې ناڅاپي خبره نه وه، له وړاندې ټول سره په جریان کې وو او نو ناڅاپي خبره نه وه. قربان صاحب ډېره زیاته مننه چون سربیره پر دې چې له ما سره مو همکاري وکړه. تاسو ډېر زیات ستړي شوئ، د باندې هم کارونه ډېر زیات وو او په عین حال کې د تخنیک په برخه کې هم تاسو مصروف وئ. نو آیت الله قربان صاحب چې دا زموږ د تخنیک برې همکار ده او دا یې په تخنیک کې نو ماشاءالله ډېر تکړه ده. قربان صاحب ډېره زیاته مننه، کوم پیغام لري مهرباني؟ مهرباني بس همدغه تکراري خبرې دي چې داسې به ووایم چې زده کړې دي وکړي او ځانونه دې په علمي برخه کې لا قوي کړي، ځکه چې زموږ د نړۍ سره د سیال کېدو یوازینۍ لاره علم دی. ډېره زیاته مننه قربان صاحب. مننه دی تاسو هم. تاسو لاړ شئ کیمرې ته. که درنو لیدونکو نو زموږ یوازې څو همکاران پاتې دي، موږ سره پاتې چې هڅه کوو چې یو هم پرې نه ږدو، ټولو سره خبرې وکړو ځکه دا د خوښۍ شیبې دي، د خوښۍ مراسم دي، په دې کې باید تاسو له موږ سره شریک وئ او دا مسؤلیت ما ته سپارل شوی او زه هڅه کوم چې خپل مسؤلیت په ښه شان سره ادا کړم. سلامونه دوستانو، نقیب همت صاحب دی. همت صاحب ستړی مه شئ، دا زموږ شپږمه کلیزه مبارک شه. خدای ماشه ته ستړی مه شې او تاسو ته اوریدونکو ته د ازمون شپږمه او د راډیو ښوونځي دریمه کلیزې مبارکي وایم. ډېره زیاته مننه دا چې تاسو ژوندۍ خپرونې ته هم ناست یې، خپرونه به پیل کېږي نو څنګه دا ستړیا احساس ونه کوئ؟ والا سهار راهیسې لګیا یو، دغه سیګنالونه جوړوو، خپرونې ایډیټ کوو. تقریبا تر دې مهاله مې 5-6 خپرونې وچلولې، هغوی تخنیک مې وکړلو. نو ستړي یو خو دغه د خوشحالۍ احساس کوو، دومره ستړیا احساس نه کوو. څنګه دا خوشحاله یې ډېر؟ زه په خپله ډېر خوشحاله یم ځکه دا د مو لومړنۍ کلیزه ده چې زه ازمون سره دغه کلیزه لمانځم، نو ډېر خوشحاله یم. ډېره مننه. کومه خپرونه ده چې اوس پیلوئ یې رامین صاحب ګلبر او دغه د ټولو هغه د خپرونه د همکارانو په ګډه خپرونه ده، یعنې ټولیزه خپرونه ده. ډېره زیاته مننه همت صاحب. ډېره مننه. سلامونه قدرمنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. رحمان الله تسل صاحب معلم صاحب له موږ سره ده نه، نو تسل صاحب مخکې نورې خپرونې هم ډېرې زیاتې خپرونې وړاندې کړې، چون دی هم ستړی دی او نورې خپرونې هم لري. تر څنګ د راډیو د باندې کارونو کې هم د ده همکاري د یادولو وړ ده، ځکه ما مخکې مې یادونه وکړه زموږ ټول همکاران د دې تر څنګ چې په ژوندیو خپرونو کې به وو یا نشراتو کې به وو، د باندې کوم مراسم چې ترتیب شوي دي په هغې کې هم هر یو خپله ونډه اخیستې ده. تسل صاحب ستړی مه شئ، د ازمون شپږمه کلیزه او د راډیوي ښوونځي دریمه کلیزه دې مبارک شه. ډېره مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. خندا دې ډېره دغه د خپرونو تاثیر شته. ټولو زده کوونکو او اوریدونکو ته د ازمون شپږ کلن کېدل او د راډیوي ښوونځي 3 کلن کېدل مبارک وي. له هغوی یا له دوی څخه ډېره زیاته مننه چې د راډیوي ښوونځي
تعقیب یې هم کړی دی او د دوی په شتون کې دا چاره 3 کلنه شوه او د راډیو هم 6 کاله اورېدونکي پاتې شوي دي او د دوی په همغږۍ د دوی په ښه غبرګون یا فیډبک باندې ازمون وهڅېده تر څو 6 کاله رسنیز مزل وکړي. که د دوی دغه غبرګون او فیډبک همداسې مثبت وي تمه ده چې دا به په لسیزو باندې اوړي. ډېره زیاته مننه تسل صاحب، تاسو هم د سهار راهیسې بېلابېلې خپرونې لرلې او وړاندې مو کړې. اورېدونکو لپاره ستاسو هغه هیله چې مثلا لرله چې بېلابېلې خپرونې به وي تر کومه بریده مو ورته پوره کړې ده؟ ورځ ځانګړې وه، یو خو ملګري داسې ورځو کې ډېر وي یا د هغوی شتون هم په لویه پیمانه وي، نو له دې خاطره تر خپلې وسې کار شوی دی. 2-3 پروګرامونه و چې یو پروګرام کې خو ته هم را سره وي او خدای شته دومره کاڼي در سره و خپل ګزارونه دې وکړل. له هغې مخکې د غرمې یو بل پروګرام و، نه پوهېږم له 3 یو او بل د نه ډېرې زیاتې نه وي 2 وي. نو تسل صاحب رښتیا هم په خپرونو کې ستړی شو، بېلابېلې خپرونې وړاندې کړې. هلته رحماني صاحب وایي چې زه هم پاتې یم، نو زه هم باید پاتې نه شم. خیر ته لږ انتظار وکړه. زیاته مننه تسل صاحب یم که خپلو زده کوونکو ته یا هم د ازمون د فیسبوک پاڼو او ټولنیزو شبکو څارونکو ته کوم پیغام لري مهرباني؟ ډیره مننه. پیغام فقط همدا دی چې فرصتونه په ژوند کې کله کله راځي، هر وخت نه وي چې مایک درنه ونه غورځوم. نو کوشش باید داسې وکړي چې له فرصتونو ګټه واخلي، استفاده وکړي او دا چې یو ښه فرصت په لاس ورغلی دی په کور دننه په کمو امکاناتو باندې بغیر له کومې لویې ستونزې او ننګونې زده کړې کولی شي. نو دا فرصت دې نه ضایع کوي، تر هغه وخته چې له راډیو زده کړې ممکن دي تر هغې پورې دې له راډیوګانو سره پاتې شي. بیا چې کله اړتیا پوره شوه نور هغه معلومات د دوی له سویې ښکته وو یا یې نور اړتیا نه لرله، په هغې وخت کې بیا لار هم ورسره بیلولی شي او په راتلونکي کې به د پښیمانتیا احساس هم نه لري. ډېره زیاته مننه تسل صاحب، کور دې ودان چې راغلي څو دقیقې دې له موږ سره. یو بل نظر مې دا دی چې د ډاکټر صاحب عنایت الله حکیمزي صاحب چې کوم فیسبوک پاڼې دي نو تاسې دا ریپورټ کوئ چې له منځه لاړې شي. البته دا د ازمون راډیو دی، که سروري صاحب دا خبره واورېده نه راډیو نه ښایم خو که ستا ریپورټ شي هم بده به نه. ښه، ډېره زیاته مننه تسل صاحب، کور دې ودان. ښه تسل صاحب نه مننه. نو موږ سره پاتې شئ، نورو ملګري هم غږوو. محبت صاحب را سره ده، حیات الله محبت. البته محبت صاحب ستړی مه شي او د ازمون دریمه او البته 6مه کلیزه دې مبارک شه. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، ته هم ستړی مه شئ، تاسو ته دې هم ډیره زیاته مبارک وي. خوشحاله یو چې په دې 6 کلن مزل کې له تاسو سره یو ځای وو او دا لړۍ دا ده چې 6 کلونو ته راورسېده. ډېره زیاته مننه محبت صاحب، چون د ورځې په جریان کې بېلابېلې خپرونې وي، دا د ماښام ته رارسېدلي وو چې د شپې له خوا به هم بیا بېلابېلې خپرونې به وي، تر څنګ به هغه د مشاعرې برخه ځانګړې وي او هغه پروګرام چې ځانګړی شوی دی هغه به وي. نو څنګه به خپرونې او لا به هم نورې خپرونې لرئ؟ نو ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د ماښام وخت دی، نو تقریبا هغه خپرونې چې موږ د کلیزې په مناسبت لرلې هغه نو داسې وګڼه چې پای ته رسېدلي دي. موږ هم ښه ستړي کړو، دا اوس مو تازه تازه جامې بدلې کړي او د کلیزې د غونډې لپاره ترتیبات نیسو. نو انشاءالله ډېرې ښکلې غونډه به ولرو، میلمانه لرو، ډېر اورېدونکي لرو، زده کوونکي را سره دي، د زده کوونکو والدین هم لرو، قدرمن ملګري را سره شته، د رسنیو فعالان را سره دي، یوه ډېره خوندوره غونډه به انشاءالله ترسره شي. ډېره زیاته مننه محبت صاحب، څومره زیات خوشحاله یې چې زموږ دغه 6 کلنه دوره یا 6 کالونه په بریالیتوب سره پای ته ورسول او دا د نن 6 کاله پوره کېږي. ډیره مننه ډاکټر صاحب، طبیعي خبره ده چې هر کار چې څوک کوي ثمرې ته خوشحالیږي، بریا ته خوشحالیږي او بیا نو قدامت چې دی یا تاریخ چې دی دا طبعا یو ویاړ دی. څوک چې د یو کار تاریخ لري، د یو کار تجربه لري، مخینه لري، مخکې ځي، یو شاته یو مزل پرېږدي نو خوشحالیږي به، طبیعي خبره ده. موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو. خوشحاله په دې یو چې ستاسې په شمول د ځینو نورو ملګرو په شمول تقریبا چې دا 6 کلونه موږ تاسې لازمن سره وو، کار مو کوو، فعالیت مو کوو، د ملګرتیا یو ښکلی دغه ټولۍ مو پکې رامنځته شو، یوه ډله پکې راغله، ملګري پکې یو بل ته ډېر نږدې شول، هم کار و، هم ملګرتیا وه او هم د ټولنیزو اړیکو پالنه وه.
نو ډیر زیات خوشاله یم ډاکټر صاحب، انتهایی ډیر زیات خوشاله یم. ډېر زیاته مننه محمد صاحب هغو لیدونکو ته چې دغه برخه د ادارې لخوا چې ما ته وسپارل شوې ځینې اورېدونکي او لیدونکي داسې وي چې په تلوسه کې وي چې دغه د کلیزې ځینې برخې مونږ لیدلې وای، نو هڅه مو وکړه چې ډېره بریده د همکارانو سره خبرې وکړو. نو تاسو لیدونکو ته څه پیغام لرئ، څه کیسې او خبرې ورته لرئ؟ ډیره مننه، خوشاله اوسئ. نو ډاکټر صاحب تاسې هم ډېر ښکلي کار ته اوږه ورکړې ده، خدای دې تاسې خوشحاله ساتي. په دې چې مصروف وخت کې بیا هم هڅه کوئ ملګری یو را پیدا کوئ. پخوانیو هغه په اصطلاح چې په ډېر مصروف وخت کې وخت ورته پیدا کوئ، اوس هم دروازه ټکېږي، زه فکر کوم ملګري به خپرونو ته راځي او نور کارونه به وي. نو زما ټولو اورېدونکو ته او زموږ لیدونکو ته پیغام دا دی چې زموږ ډېر سلامونه ومني، خوشحالۍ مو ورسره شریکې دي. دا زموږ کورنۍ، دا زموږ رسنیزه کورنۍ په دې بهیر کې له ټولو ملګرو منندویه ده او د ټولو اورېدونکو د اورېدو او د ټولنیزو رسنیو د څارونکو د لیدو ډېره زیاته مننه کوي. له تاسې هم ډېره مننه چې ډېر یو ښکلی بانډار جوړوئ، او له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې ډېر داسې یو ښکلی کار مو روان کړی چې انشاءالله دا غونډه به لیدونکي هم وګوري. ډېره زیاته مننه محمد صاحب، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. سلامات محمد صاحب نه ډېره زیاته مننه. کوري ودان نو یو یا دوه همکاران به نور هم پاتې وي، له دوی سره به هم خبرې ولرو. له موږ سره ځواک صاحب ستړی مه شئ. ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته سلامونه. ټولو لیدونکو ته به یې اوس ووایو د ازمون د شپږمې کلیزې مبارکي هم ورکوو او د ازمون د راډیو ښوونځي د درېیمې کلیزې البته مبارکي هم ومني. نو تا هماغه رښتیا راستړیا ده د خپرونو کې، بل دا چې د عامه پوهې خپرونو کې بار بار د دوري یادونه کېږي. بالکل. ځواک صاحب څنګه و نن مراسم دا چې تر ماښامه رارسېدلي وي، له دې وروسته به بیا نور پروګرامونه وي، هغه به هم دلته مراسم ترتیب شوي دي. نو د ورځې جریان څنګه و؟ نو ډاکټر صاحب زموږ خو دا څو ورځې رښتیا ډېرې مصروفې تېرې شوې، ولسوالیو ته لاړو، بېلابېلو سیمو ته ورغلو، خلکو نه مو نظرونه راواخیستل، کلیپونه وو، د غونډې ډیزاین مو کوو، د غونډې لپاره ځینې لیکنیز مواد هغه هم چمتو کول، د خپرونو اړخو، د سیګنالونو موضوعاتو، نو په طرح باندې کار و. دا ټول هغه څه و چې موږ په دې څو ورځو کې ډېر بوخت وساتلو. نو نن کری ورځ بیا په دې ډېره ښه وله چې خپرونې هم پکې ډېرې وکړلې، اورېدونکي هم د دې له طریقه ډېر خوښ وساتل او هڅه م کوله چې یو ډېره ښه تفریح رامنځته کړو، په ضمن کې د خپل د تېر کال لاسته راوړنې ونمانځو او په هغې باندې داسې یوه هغه وکړو، پرتلنه وکړو چې څومره مثبت و تېر کال ته او څومره زموږ نشراتي پایښت لا غښتلی شوی و او څومره موږ هغه هدفونه ترلاسه کړل چې د دې تېر کال لپاره هم ټارګېټ کړي وو. نو ورځې ستړي وې خو خیر بیا هم راحتونکي وې چې راحتونکي په دې وې چې د خوښۍ احساسات وو. دې برخه کې له خپلو هغو همکارانو چې په اداره کې در سره کار کوي څومره رضایت لرئ؟ ما خو مخکې مو ویلي، بیا م وایم چې د دې ټولو لاسته راوړنو کریډیټ چې دی دا همکارانو ته ورکوم یا همکارانو ته ځانګړی کېږي، ځکه د دوی هڅې، کوششونه او مسؤلیت پذیري، اخلاصمندانه منډې ترړې، هلې ځلې او ژمنتوب دندې ته هغه څه دي چې په ټوله معنا د دې یوې غوره پایلې لاسته راوړنه کېږي او په دې لاسته راوړنه کې د ټولو لاس شریک دی او زه له ټولو ډېر زیات خوشحاله یم. هر ملګري حتی چې یوه خپرونه م راته کړې ماته مهمه او ارزښتمنه ده، نو ټول په یو کتار کې دي او زه ډېر خوشحاله یم او د ازمون چې نن سبا په کوم ځای کې ده دا د ملګرو او د همکارانو له برکته ده. ډېره زیاته مننه ځواک صاحب کور د ودان چې بیا دې هم سره د مصروفیتونو موږ ته وخت ځانګړی کړو. د اورېدونکو او لیدونکو لپاره په ډېرو کمو نقطو کې د راتلونکي لپاره چې ازمون به لا هم خپل نشرات په قوي هوډ سره پر مخ وړي، ستاسو هغه ډاډ او اطمینان څه ده؟ نو ډاکټر صاحب د ازمون د هرې کلیزې نمانځنه خپله دا پیغام ځان سره لري چې د راتلونکي لپاره موږ لا ډېر قوي یو، موږ ډېر متوجه یو او زموږ پلان ډېر غښتلی دی او
غواړو چې هر کال لپاره ځینې بدلونونه رامنځته کړو په پروګرامونو کې، په محتویاتو کې، په هغه پالیسیو کې چې نشرتي اړخ او اډانۍ مني. نو وایو ازمون به لا ډېره ځلیږي، د ازمون لپاره به زموږ کوششونه لا ډېر اوسیږي او د اورېدونکو او د ټولنې تمه دې په موږ باندې بیخي زیاته اوسي. ډېره زیاته مننه ځواک صاحب، کور دې ودان. خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب، ډېره مننه د تاسې نه هم چې داسې یو بیړني پروګرام تبیه مو وکړه. ډېره زیاته مننه، کور دې ودان. ښه، نو قدرمنو لیدونکو، د ځواک صاحب په دې خبرو سره زمونږ د دې کال د شپږمې کلیزې هغه ویډیویي مرکې هم پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو به لیدلې وي او د همکارانو هغه کیسې، خبرې، مبارکیانې به هم تاسو لیدلې وي. هڅه مو دا وه چې تاسو هم دې پروګرام کې موږ سره شریک واوسئ. هغه د کلیزې برخې، ځینې برخې هم ولیدې او د کیک پرې کولو مراسم به هم وروستۍ برخه کې درته کله چې موږ دغه مراسم ترسره کړو هغه به مو ګورئ. او ځینې ژوندۍ خپرونو کې هم راغلو، ځینې همکارانو چې خپرونې به یې مخکې وړې هغه هم تاسو راسره لیدلی شئ. ته چې کال ته که ژوند و مړه نه و، بیا به راځو. تر هغې ما عنایت الله حکیمزي او زما د کمرې تر شا ملګري قربان صاحب ته اجازه راکړئ. نننۍ غونډې ته مو بخیر راغلی، ډېر ښه راغلاست. دغه شپږ کاله د ازمون بریالی مزل داسې تېرېږي لکه دغه تېره ورځ چهارشنبه. هېڅ فکر نه کوم چې موږ د شپږ کاله وړاندې ازمون رامنځته کړی او د شپږ کاله داسې تېر شوي. تقریبا که موږ او تاسو د ورځې حساب ته واچوو نو تقریبا دا 2,500 شاوخوا ورځې راځي. تقریبا 2,500 ورځې وړاندې ازمون میډیا ګروپ د هېواد په جنوب ختیځ کې د ننګونو او ویاړونو په راتلونکي پوځ کې خپل قدم کېښود. نړنګ او سب د وطن خلک په هر طرف وي، موږ په طرف د وطن. دا وطن د ټولو ګډ کور دی او هر نورو هغو ورځو باندې زموږ ځانګړي خپرونې شوي دي چې هغه زموږ په ورځني ژوند او په عمومي ژوند باندې رغنده تاثیرات آماده دي او ملګري راټول چرچا کو په بعد راډیو شامل مړ کیږي او چې کی کوم پرې کیږي. ټول په نمائندګۍ دی ته وڅکای مبارک وشکري وسه ډیر ډیر مبارک. بیا مخالیات کړی دی ای د زمون شوی باران، مخالیات کړی دی ای د زمون خپل ځان ته نارې وهم ولې وهما، خپل ځان ته نارې وهم ولې وهما، بند دروازې وهم ولې وهما، زما بت یادېږي یارا که د اسمان تر ستورو ډېر تېر شي کلونه، که د اسمان تر ستورو ډېر وایې د عمله مبارکي وایم. د ازمون راډیوي ګروپ او نورو رسنیو ښوونیز پروګرامونه د ډېرې ستاینې او قدردانۍ دي.